Assalamu alaikum dear students, hope you all to be fine, healthy and doing well. This is Education Afghanistan, Easy English and Pashto program, and I am Mansoor Wahdatنځه, an English instructor there. Today is our A-53rd lesson and the 53rd lesson of the program mentioned before. Welcome you all to the today's lesson. درنو تاسو ټول ته خرغلاست یم هلمن یم چې ټول خو اوسېږي د افغانستان د الکترونیکي زده کړو پروګرام د اسانه انګلیسي په پښتو ژبه پروګرام دغه سیستم نن 53م لوست دی. په 53م لوست کې موږ له یو ډېرې مهم موضوع څخه بحث کوو. مهم موضوع امیز که امروز در تنسا مثالا را جور میکنیم و امو مثالا را بعض با پشتو و دری ترجمه میکنیم. یعنی مثالونو په تنسونو کې جوړو او بیرته پښتو ته څنګه کوو ترجمه کوو. زیاتره زده کوونکي او زیاتره انګلیش سپیکرز چې هغه نیټیو نه وي هغه دغه مشکل لري چې په انګلیسي ژبه کې کله چې په انګلیسي کې جملې جوړوي دغه معنا بیخي بدل اخلي. یعنی که د سمپل پاست ټینس مثلا جمله جوړوي I went to school, I had gone to school دغه سره فرق نشي کولی. یا کوي چې have gone to school دغه د I had gone to school سره فرق نشي کولی. نو دغه لپاره موږ په دولس ټینسونو کې یو جمله جوړو. هم دغه یو جمله چې موږ په سمپل پریزنت ټینس کې جوړو دا دغه دولس ټینسونو ته تغییر او دغه دولس ټینسونو ته چینج کوو. د دې لپاره ترڅو تاسو دغه ټینسونو په معنا باندې پوه شئ. یعنی چې یو ټینس کوم معنا ځان سره لرلی شي، یو ټینس څنګه کیږي، کوم معنا ځان سره لرلی شي. So we have categorized these sentences. The first we talk about simple tenses. We have three simple tenses: simple present, simple past and simple future tense. We have perfect tenses: past perfect, present perfect and future perfect tense. So now coming to simple present, راځي simple present ته راځو. یعنی په simple present کې موږ تعریف داسې ویلی چې simple present داسې دی چې اوس مهال موږ ته یو عمل ښیي. subject plus verb plus complement دی څنګه structure subject دی verb دی complement دی. نه موږ وپېژنو چې دا simple present tense جمله ده. I teach English د دې پښتو معنا به بیا شي. د دې پښتو معنا ده چې زه انګلیسي تدریسوم. I teach English معنا زه انګلیسي تدریسوم. I teach English دا لکه مونږ کوم ځای نه وپوهېږو چې simple present tense دی. د دې ځای نه چې subject راغلی simple form of the verb راغلی بیا څنګه راغلی complement راغلی. نو دغې نه معلوم شو چې دا simple present tense دی. I teach English زه انګلیسي تدریسوم. مونږ ویلو که simple present مونږ غواړو دغه جمله چې زه انګلیسي تدریسوم دا مونږ تیر ته واړو چې ما انګلیسي تدریس کړه. نو دا به څنګه کوو؟ نو دغلته به څه وي I taught به وي I taught English ما انګلیسي تدریس کړه. ما انګلیسي تدریس کړه. نو په دغه یو ټیچ چې موږ ټاټ ته چینج کوو معنا یې څنګه شوی د پریزنټ نه پاست ته واوښتله. دا سمپل پریزنټ ټینس شو. I teach English زه انګلیسي تدریسوم. او چې کله سمپل پاست ته دی جوړو څنګه جوړو I taught English معنا ما انګلیسي تدریس کړه. په دغه په واسطه باندې موږ جوړولی شو. نو دغه ورب چې کله دویم حالت ته واخوتو دغه سمپل پاست ټینس شو. ګورې د دې دا معنا نه ده چې ما انګلیسي تدریسوله I taught English. دا معنا یې هم نه ده چې ما انګلیسي تدریس کړې وه. ډېر ګورې دې ته متوجه اوسېږي. I taught English ما انګلیسي تدریس کړله. څنګه کړله؟ انګلیسي می تدریس کړله. I teach English معنا زه انګلیسي تدریسوم. I will teach English اوس دا موږ راتلونکي تړو. هماغه سمپل پریزنټ دی. موږ ورسره یو ول اضافه کوو. زه به انګلیسي تدریس کړم. زه به انګلیسي تدریس کړم. د دې دا معنا نه راځي چې زه به انګلیسي تدریسوم. نه زه به انګلیسي تدریسولو باندې لګیا یم. نه دا معنا چې زه به انګلیسي تدریس کړم په راتلونکي کې. ګورئ زه انګلیسي تدریسوم ما انګلیسي تدریس کړه او زه به انګلیسي تدریس کړم. یعنی په مفهوم باندې تاسو پوه شولئ. I teach English زه انګلیسي تدریسوم. I am teaching English هم دا معنا راځي چې زه انګلیسي تدریسوم. خو هغه په دې معنا چې اوس د انګلیسي په تدریسولو باندې بوخت یم یا لګیا یم. او I teach English بیا داسې معنا نه راځي چې زه په انګلیسي تدریسولو باندې لګیا یم. بیا سمپلی دا معنا راځي چې زه انګلیسي تدریسوم. سو سمپلی I teach English زه انګلیسي تدریسوم. I taught English ما انګلیسي تدریس کړه. I will teach English زه به انګلیسي تدریس کړم. نو دغه سپیسیفیک پښتو مینینګ دی د چې لپاره د دغه جملو لپاره. یا I teach English ما انګلیسي را تدریس میکنم. I taught English ما انګلیسي را تدریس کردم. I will teach English ما انګلیسي راتلونکي کې تدریسوم. I had taught English معنا دا past perfect tense دی. ګورئ پرفیکټ زمانو ته راځو. په دې کې لومړنی پریزنټ ته راځو. I have taught English معنا ما انګلیسي تدریس کړی ده.
I have taught English معنا ما انګلیسي تدریس کړې ده چې مې کړې ده ما انګلیسي تدریس کړې ده دغلته وګورئ have plus third form of the verb موږ ته دا ښیي چې دا present perfect tense دی to have plus third form موږ ته ښیي چې دا perfect دی دا چې بیا to have کې د هغوی base form راغلی یعنې have راغلی نو دا موږ ته ښیي چې دا present perfect tense دی present perfect tense دی subject plus third have has plus third form of the verb plus complement نو معنا یې چې راځي ما انګلیسي تدریس کړې ده ګورئ I teach English I taught English ما انګلیسي تدریس کړه I have taught English ما انګلیسي تدریس کړې ده د دې I have taught English دا معنا نه ده چې انګلیسي تدریسوم دا معنا یې هم نه ده چې ما انګلیسي تدریس کړې وه سمپلی دا معنا ده چې ما انګلیسي تدریس کړې ده څنګه ما انګلیسي تدریس کړې ده ګورئ که دا موږ غواړو تیر ته واړو وا دا ده و ته چینج کړو نو پاست پرفیکټ ته نور هماغه ټینس دی هاف چې تړو هټ تړو پاست پرفیکټ شو I had taught English ما انګلیسي تدریس کړی واه ګوري ما انګلیسي تدریس کړی دا هاف ټاټ راغلی ما انګلیسي تدریس کړی واه چې راغلی هټ ټاټ راغلی بی کیرفول اباوټ دیٹ I teach English I taught English ما انګلیسي تدریس کړه I have taught English ما انګلیسي تدریس کړی دا و I had taught English ما انګلیسي تدریس کړی واه دا دری چې تو میگم I taught English ما انګلیسي را تدریس کردم I have taught English ما انګلیسي را تدریس کردیم و I had taught English ابا می معنا میای که ما انګلیسي را تدریس کرده بودم ښه دا که اوس غواړو موږ راتلونکي ته واړو موږ همیشه راتلونکي کې ویل لاړو نور هماغه لیکو مګر یو ویل ورسره اضافه کوو لکه د دې غوندې نور هماغه لیکو یو ویل ورسره اضافه کوو I will have taught English معنا ما به انګلیسي ما به انګلیسي تدریس کړی وي ما به انګلیسي څنګه کړی وي تدریس کړی وي دا نو بیا راتلونکي کامله زمانه شوه ګوري فرق څه شو مثلا د دې درې مهمې زمانې دا دي چې زیاتره فرق د دې نشي کېدلی دا زمانه او دا زمانه د دوی فرق هم دغه دی سره I will teach English زه به انګلیسي تدریس کړم او I will have taught English ما به انګلیسي تدریس کړی وي یعنې دغلته داسې معنا راځي چې دغه کار به زما په دلته په د عمل په اختتام باندې زموږ ټینګار کېږي او دلته د عمل په اجرا کېدلو باندې زموږ څنګه کېږي ټینګار کېږي simply we can say these are the six tenses simple tenses and perfect tenses three simple tenses past simple past simple present and simple future tense three perfect tenses past perfect present perfect and future perfect in past perfect in simple past in simple present we say I teach English انګلیسي تدریسوم ما انګلیسي را تدریس میکنم in simple past we say I taught English ما انګلیسي تدریس کړه ما انګلیسي را تدریس کردم I will teach English زه به انګلیسي تدریس کړم I had taught English ما انګلیسي را تدریس کرده بودم یا ما انګلیسي تدریس کړې وه په تیر وخت کې د یو بل عمل نه مخکې دا معنا راځي I have taught English ما انګلیسي تدریس کړې ده I have taught English ما انګلیسي را تدریس کردیم I will have taught English ما به انګلیسي تدریس کړی وي راتلونکي کې د عمل په اختتام باندې څنګه کولی شي دا ټینګار کولی شي so these all are the six tenses that we discussed in our upcoming lesson we will talk about the remaining six tenses now let's go to our second part words coming to words follow me joke joker jeer job jobless join kick kid kind joke joker jeer job jobless join kick kid and kind joke माना दा टोका या मस्खरा joke څه माना दा टोका या मस्खरा for example Ahmad is joking with me Ahmad ما سره ټوکی کوي Ahmad is joking with him Ahmad داغه سره مسخره کوي joker माना دا ټوکی یا مسخره کوونکی ټوکی یا مسخره کوونکی جوکر څه معنا ټوکی یا مسخره کوونکی for example we say that the joker came and made all of us smile جوکر یعنی دغه مسخره کوونکی راغلی موږ ټول څنګه وکړو وی خندولو جیر معنا د پیغور ورکول څه معنا پیغور ورکول for example do not jeer to those people who are in problems هغه خلک چې مشکلات کې هغوی ته پیغور مه ورکوي یا he jeered me هغه ما ته پیغور راکړه job معنا د دنده
جاب څه معنا ده دنده او یا وظیفه. فور ایگزامپل I have gotten a job. ما یو وظیفه اخیستلې. jobless بې دندې څه معنا بې دندې یا بې وظیفې. For example, you say that the jobless people in Afghanistan, they most of the time they are going to join with terrorists. په افغانستان کې بې دندې خلک زیاتره له تروریستانو سره څنګه کېږي یو ځای کېږي. join یو ځای کېدل لکه دا مخکې چې مې جمله کې وکارول یو ځای کېدل یا یو ځای. For example, I want to join your center. زه غواړم ستاسو په کورس کې څنګه کومه ځان یو ځای کوم او هغې سره ځان شامل کوم. kick معنا ده وهل. څه معنا ده وهل. For example, we say that kick the ball. بال ووهه. kick the ball څه معنا بال ووهه. kid معنا ده ماشومان یا ماشوم. kids به ډېرو ماشومانو ته وایي چې کله اس ورسره اضافه کړي. For example, he was a small kid when I have seen her. دا چې کله ما لیدلی دی ډېر ورکوټی یم دغه ډېر ماشوم و. kind معنا ده مهربان. څه معنا ده مهربان. kind معنا ده مهربان. او شکل بخش ته هم وایي. For example, 3 kinds 3 بخشونه 3 ډولونه. او he is very kind. Allah is very kind. الله مهربان دی. joke مسخره کردن جوکر مسخره کننده کسی را که پیغور میتی تانه میتی چیر معنا تانه دادن. job به معنای دنده یا وظیفه چی معنا. For example, I do not have any job. ما وظیفه را ندارم. jobless بېدندي. join معنا یو ځای کېدل چیز سره join کېږي څوک. kick معنا د زدن کسی که یک چیزی را به پا میزنه او را kick میگه. kid معنا طفل. kind به معنای مهربان میگه. Thank you dear students. Let's go to our last part, sentences. Proverbs, follow me. First come, first served. First come, first served. Fair faces need no paint. Fair faces need no paint. Fools have the best luck. Fools have the best luck. Habit is the second nature. Habit is second nature. Barking dog seldom bite. Barking dog seldom bite. First come first served معنا د ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. یعنې هر څه کې به څه اوسېږي یو وار نمبر به اوسېږي. Fair faces need no paint. آیان ته څه بیان. Fools have the best luck. وایي بدبخته خلک د لاوده خلک بختوري. یعنی څه معنا یعنی دغه څوک چې غلط کارونه کوي که نه زیاتره د هغوی کارونه ډېر سم خیږي. دوی ډېر ښه بختداره سم یې کوي. یعنی خپل غلط کارونه په ډېر ښه شکل سره ترسره کوي. habit is the second nature یا habit is second nature. عادت نه هېرېږي یا عادت هېرول د مریضۍ سبب ګرځي. دغه شان د دواړه معناګانې ځان سره لرلی شي. habit is the second nature. barking dog seldom bite. لکه wordly د دې معنا داسې راځي چې هغه سپی چې ډېر زیات شور کوي ډېر زیات غپیږي هغه دومره چیچل نشي کولی خوړل نشي کولی. خو مګر متل ورته موږ داسې لرو چې اسمان چې څومره غوریږي هومره نه وریږي. So thank you dear students. These were they were the today's proverbs and we studied today's sentences, today's grammar too. That was our today's lesson at all. The lesson number 53rd lesson. Till I'm coming in another lesson, recommending you to Allah have good, great and happy time. If there is any question or any suggestion, you can leave it in comment box. And if you are our CVC student, let's discuss this lesson there. Have good, great and happy times.